عزیزانو پتی انبیاء علیہم السلام کی یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوے داغا عمر یو زر 50 کالا او 900 کالا اغا خپل کلی او خپل علاقے تا پا پیغمبری جبا باندې تبلیغ کرے 900 کالا حاشا وکلا دمر بدبخت قوم چې په 900 کاله کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شي نور ټول کافر حتی کې خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکېږي ورته عزیزانو 900 کاله پس چې د نوح علیه السلام بالکل زړه خله تراغه نو الله پاک ته التجا وکړه او دې قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگار د زمکه په سر یو خاوند کور پرې مده خدایا داسې طوفان او عذاب براولي چې د کور لوټه مخکاره نشي د پیغمبر خیره وا اللہ ورته فرمایل چې ته کشتای جوړه کا نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو کشتای جوړول شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوي نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشتای جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږي او زبدي کیشته کی د قوم به او خندل البته دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د بکیشته کی د خبره ته ګور او به خندل نوح علیہ السلام ویل چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا کہ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندی بیا بډیر جاړي اوسم لګ وخت او خاندی بیا بداسي جاړي چې ټول عمر بم جړا سو کراټینګول نشي نه بزرګ وای کړه وای غافل پانس کا سودا کړه نندوار دی غافل پاس کا سودا کړي نندوار دے ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاس کا سودا کړي نندوار دے ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نوم چې د بلتون د ټګي کار دی که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندي د بډیر جار دسه بجاړی چې څوک بم جړارو کاول نشي دوی په یو بل ټیله والے ناراضمانه اره مليانو خبري اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلق یقین راغلی کنه چې الله د نوح علیہ السلام د طوفان ذکر په قران کې کړی دی نو خو په پاکستان کې طوفان پستر ګووی نه لګیای کنه نو کوم الله چې بازارا او په پنجاب کې طوفان راوستي شي هغه الله په پیښور کې نشي راوستي ها اوس خو پسترګو ګورای کړه د نوح علیہ السلام خبره خزر مليانو خبره وی کیسه وی اوس خو پسترګو وکړه 100 بلین ډالر نقصان تر پرونه پورې وشو 100 بلین حساب وکړي
بلین پیژنئ د میوزیک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ کنه د آرامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم خو پیژنئ 1 ملین 10 لکۍ وایا 1 ملین 10 لکۍ او 1 بلین ایسی گوشتوان یا اماما خبر 10,000 او 600 کلو بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کله لاندې خخ کړي دي د خخېدو ضرورت هم نشته بیا یو بل کمینه پنته وګوره نور وزیران زینو په هلیکاپټر کې په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ټي وي سټیشن والا ځان سره بوتلی یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو او بل طرف ته د ټي وي او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي یا یو غنټه چې هلیکاپټر چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي تماته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم نو زما په اومه پیړای دې نالتی چې د کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه دا وران کړی زه ګورم زما فوټو باسه چې خلک یو ګوري چې خانم راغله او کاتو نماوی چې دا خدای ولې داسې وکړو هر وخت په خطر کې اوسئ ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا که توربیلې ګړک وخوړو بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه یو جړک او خدای له څه ګران دي عزیزانو ما سره ټلویزیون نشته خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاته ځای که خپلم ټولو کرستا څوک چې دا گاډو والا دي د کافر بچو کرم دا گاډو کې سبزیانې چې خرڅې دي کرم نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو نو باران شروع شو زمکه به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه را راوړی علماء لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهی تور غر عمره را پریوت یو ساس کې د کوهی تور غر عمره را پریوت نو زمکه ته حکم هغه لاندې نه را خوټ کولې او اسمان د پاس نه را وړو عزیزانو شپږ میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي
چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی وخاندئ دا به ډېر ژاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبره، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیا میټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پرته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته وایي چې ارکب معنا، بچیا دی کشته ترا سور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشتا. هغه ورته زه به غره ته پاسخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشتا. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوته، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې کې دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي کوي. نو عزیزانو عرض میں داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې پسترګو ګورې لګیا ہے. دا ولی د سیوش دا ولی دا زکو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولی راغلی، زکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پرې راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس عویده 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړک نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته وتړلو، غم دې ورکړو چې په هوا کې مرغانو غوښې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل خار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟ د کابل د خار پښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړي. دا اورېدو درته نه وای، د لیدو درته. 40 غنټې په کور کې وي سیار او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې خدای هېر په داسې اوس دا کلی خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې، کلی خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به کې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکړي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته رانه ولم او پاکستانی قوم تینا محظوظ دي. تاسو خیال زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی دینه دې منصب ته رسولی دي، نو الله اول کلی راوځي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، هغه پرېږدي نه.
ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي اول خدای هغه راولي چې دا انتخاب تاسو کړو چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخرې کوي نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان واوره یو پښتانه مختانه نه یې خدای دې کور د هغه خله کې دیم دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي پښتون چا پښتانه غټ پښتون براشي صاحب کټای به ورسره یې داسې ټېلې به په اوږو وهي دا هم پښتون دی واو باز نه راځي د خپلو کرتوتونو نه خو لږ دا ټک ناخوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی او د هغه چام کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي تاسو به د ځان تماشې مکئ کونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاد لرئ تاسو سره بمدار ورشي هزاره ډیویژن وګورئ هزاره ډیویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ دا تاسو سره جو نو عزیزانو دین لوی عبرت بل هیڅ نشي کېدی کمولیان د پخوانو خلقو کیسې درته کوي اخو ستاسو په غوږ نه لګي نم په غوږ لګي او نه منئ او نه اسې اوخله ډولکې وها نه جی لیکن اوس خپل په سترګو ګورئ چې دا خدای راولي دی خو وګورئ سورل زرا ایکڑا زمکا تباہ شوا سورل زرا ایکڑا جوار پنبا او شولی او فصلونا سورل زرا ایکڑا زمکا کی پا کلونو با دا فصل قابل نه اوس آغا ټول وټ کټ بتاسو د صوبه سرحد خلق دا موي چې را دلته خو خیر دی خیر نه دی یا به در باندې زلزلې راځي یا به دا پتا چې کوم سیندونه تیریږي دا به در باندې راوچتای او هغه وټ کټ د پنجاب کې دا بټول تاسو نو بای کتا سوای چې بار ملکونه به امداد ورکړي بار ملکونه بار کی امداد ورکی هم دوی وی تاسو لانم نظر کئی دویو ورشی بٹخیلی تا زلزلے پی راغلے وی دا غریب و کورون اوران کری بٹخیلی تا سواد کے لگلار شی قرآن ولور کی چچا آنا در کری دا آنا تاسو خیال ادویو کابلیان چې دلته اوسېده د کابلیانو سره نسبت د تاسو غوسې شوي دي که نه څومره امدادونه به چې افغان مهاجرو ته راله کابلیانو سره مونږ کروڑ پسیان مونږ راشي چې درته وښیم زمونږ غوندې د دوانو دکانداران بو هغه نن کروڑونه روپۍ بینک بیلنس دی دا اورېدو خبرې نه کوو که تحقیق کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته وښیم پلار د 45 روپو ملازمو
او د زوی د 1 کروڑ روپۍ بنگله ده او 4 ور سره پیجارو ولاړي دا د کوم ځای نه راوړي اوس دا تلق قوم چې د اخیتسین دا د ایرمنډې د ټمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې دا او تا پیدا کړې زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووم دا سپی قوم اوس هم هغې نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي ډېر ښه به چې څه وکړم ډېر ښه وکړم چې څه کوي ډېر ښه به کوي هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه دا مونږ ویلی شو اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه چې سی کړي خې کړي دا هغه ملک دی او دا هغه وطن دی هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت وي هغسې ورسره کوي چا څه نیت هغسې ورسره کوي خدای ته پته چې ستا په نیت کې څه دي نو هغسې در سره ځکه چې هغه خو انه علیم بذات الصدور دی دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي ارادې دې څه دي نیت دې څه دی هغسې در سره اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمر هم الحمدلله درویشانه تېر کړی دا هغه ډېره مهرباني او دا هغه ډېر کرم درویشانه ژوند هم تېر کړی او سړی روټو هم وخت تېر کړی هغه هم راپاسي نن وایي چې مولیان داسې دي او مولیان داسې دي مولیان خو داسې دي دا ته څنګه د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټ بلو پرنٹ پیجنی او باڑے والا تا باڑا خون بیپو کنا تا دغا شد بلو پرنٹ کے سٹی داغی گٹا دا چا فراغ داغی پا گٹا حج تا تلی داغی پا گٹا کور کی اسی داغی دا گٹی روٹای خوری د در ګورې شد حرامو ده کنه هغه هم راپاسي د قلبیل ضرور او ما ته وویل چې تا کې دوه سړي زه خو کوزه یم زما کې دوه سړي نو ته خو زمونږ خمبیر د حرامو جوړ قسم په خدای دی چې زمونږ د ملک نطفه د حرام ځکه چې پلار یې آرام خوري نو د هغه نطفه د آرامو شوه که نه هغې نطفې نه چې ته پیدا یې تا حرامي یې که نه نو زمونږ رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړ اوس مونږ راپاسو کوزې ته وایو چې تا کې خو دوه سوري غلبیل راپاسي چې تا کې خو دوه سوري ته دې ځان ته مو ګوره لږ دې خپل ګریوان ته مو د دې وجې نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو ګورئ آئنده شپږ دېرشو ګنټو کې به نوره تماشه مو کوي نو د الله قهر په بندونو نه ایساري د الله قهر په بندونو نه ایساریږي خدای ته رجوع شئ خدای ته رجوع شئ ګناهونه پرېږدئ
گناہونه پرېږدئ خدای ته سر به سجود شي کینی تبا کېږئ. قرآن خدا وړاندې ویلي چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کئی کنا آغا وقت چه دریاب میں در تسیری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورگڑی شو پا دریاب کی او دا دریاب دے منس تاسو سرا دا فوجنا نو اللہ دریاب تاوی چی وینی سا خو چی وینی ہو دا بنی اسرائیل ورطا دا دریاب پا غاڑا ولارو نو اللہ وی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون میں سرد قوم پا دریاب کے رونی ہو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حال دادے چی تاسو ورطا کتا تاسو لیدو مارانی ولے چارا نبچ کولے شو اغا فرعون چی زانتا بے خدای وی او خدایم ځان ته 400 کاله ویلي 400 کاله عمر او په 400 کاله کې په سر کې نو دم شو نو چې 400 کاله پس خدای راونی وو الله وی تاسو ورته لیدو ما راونی وو چاره نخلاصولې نو د خدای رانی و نږدې چې کنټونو کار دی د شپې به پروتي او سار لبا دی اوبه د کور نه گیب چاہتی کولی شي نشي کولی پروت با سار لبا اوبه د کور نه گیب چاہتی د وتو لار بدی نه خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي د سرمایدار او سجده لګول پرید خانانو ته سجده لګول پرید خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شي خدای خپل رازق خدای خپل مالک خدای خپل بادشاہ وګڼئ د دنیا بادشاہان دغه سیدونه دي چې دا ګورئ مونږ په داسې ملک کې اوسېږي چې خپل خزم بل شړو بل خزم قسم په خدای دې کدا خلک خپل خزو نام خبري چرته لاړه لونو نام خبر نه زمونږ د ملک لونه د خلکو د پردول لوندانو سره نه ګرځي تاسو ګورئ نه اوس عاشق صادق ته یو وخت نه بچوي چې د یار در په هزار درمان ورنکم آشنائی بد پین و آن ورنکم کیو ظلے میں دی ظلف پلاس کیوزی یو وقت بد پدرس جہان ورنکم یو وقت دی په خدای قسم چې پټولی دنیا ورنکم سو نوی نمستا سترگی کا خدای کاندی سو نوی نمستا سترگی کا خدای کاندی عزرائیل لبتر غزان ورنکما دا دیر لویا دعوت عزرائیل سوک دے چی نزدے راشی چی ترسو میں دلی دلے جا تو رحمان داستا دے شنڈ جام حرام دے ستا شنڈ پوری چکم جام او کٹورے لگے دلے اب زما شنڈ لسنگ رہے نا زما شنڈ دے قابل نہیں تو رحمان داستا دے شنڈ جام حرام دے سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکما چې ثابت کټوره مې د خپل وینو نه بیولې ستا د خپل کټوره زما شونډو تراتل حرام
عزیزانو دا زه لیونی ما زه داغه مقام خبرې کوم چې نه په خپل داغه میدان یم او نه تاسو یې ځکه چې زه څه د بل جان خبرې کوم نو داغه جان نه زه یم او نه تاسو خو ټیم سره بات کوم تاسو خیال کم درد چې د سړي په کې یو ځل پیدا شي هغه درد بیا په هیڅ اړ نه ګوره ایوب علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب واذكر عبدنا ایوب اے زما پیغمبره دې قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا څنګه سره ګډه او چیلې دې شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام ذکر ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې ډېری دي چې اسنه خدای را نه چیلې والي الله وخا تابانه په دې مرکه خور کې اوپراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دې ټوله وبویو شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنې دي په دې زامنو زړه جوړ دې چاته نه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نه د دې یې ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانه ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناس ته لګیا دی الله 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 واور عزیزانو پیرانو میرانو نه خطا ته طریقې مریکې ډېرې کوي خو یو ټکی زمام ووري چې سیوا د دې نه غره بل ټکی ونه کوي الله 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 چې دا الله ټکی په دې زړه کې کور جوړ ترخص وهي پیچکش چلے فروٹ خرچے گاڑے چلے دکاندار تلا تلے وغیرہ وغیرہ وہ جب ادی چ لگی کہ اللہ 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 نور وظیفه نشته ایوب علیہ السلام لگیا دے اللہ 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 پاتو وارو زامن کوټه را پریو پاتو وارو تلان شیطان ور تراغه ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اتو واره زامن دی کوټې لاندې شو ول چت کې د پاسه دی ویل یاو ول الحمدلله خدای د خپل ندیم زخلاص شیطان ته وی زه خدای خخم په خپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون صبر لوی کور صبر نه لوی شی لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دی وکړو دین لوی مقام ایوب علیہ السلام خپل برید کې لګیا دی په ځامنې پروان خدای ستا مالو او تا واغست ستا امانت او تاوا الکه چې زه تاسو سره امانت کې د مودرنه یو څه نور په بجای ها تاسو بجای ورته اولاد د خدای امانت خدای درکړی دی او خدای واغ خبر خلاص دې علاج رحمان بابا وایي زوی د پلار پغې کې پروت وی روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي د قضا علاج پیچا علاج صبر ده او دا ټکي ویل دي چې انا لله و انا الیه تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې ډېر لوی اجر خدای تاسو درکې و مړي ته بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دې ځکه ستا عبادت کوي
چاہتے نا بدن کے میں سے گڑبڑ جوڑنے ویل خواہ اللہ بیمار کرو ایوب علیہ دا سی بیمار کرو چا تلس کال ہے پکٹ واشو اتلس کال اپ ایوب علیہ السلام پکٹ کے تو اور خدا تیسا ہوئے چی یا اللہ تولا بیماری ستا دا طرف دا ما تا بسر استر